تاسې پوهېږئ خدای پاک موږ او تاسو ته هر څه راکړي دي او د ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه اسلام دی. خو د بده مرغه چې موږ په کوم اسلام باندې ایمان راوړی دی، په کوم قرآن باندې ایمان راوړی دی، په کومو انبیاو چې موږ او تاسې ایمان راوړی دی، په هغې باندې موږ او تاسې سل په سلو کې عمل نه کوو. تاسې پوهېږئ د کفارو د هېوادونو بالخصوص د اروپا او داسې نور د دوی د بریا راز په څه کې دی؟ دوی په خپل حق باندې ولاړ دي. دوی په ژوو باندې رحم کوي، د هغې چې کومې اړتیاوې دي هغه پوره کوي. په ګرمۍ کې ورته د کورونو په مخ کې اوبه ږدي. یو خو کورني ژوي دي لکه سپی شو، پیشو شوه او داسې نور. او دا کوم چې بهر دي واړه ژوي، پرندې وغیره داسې نور، په دوی باندې دوی رحم کوي، زخمی کوي یا نه، ولي یا نه، ښکار کوي یا نه. لکه زمونږ او ستاسې کوچنیان چې په کوڅو کې دوی ته یو پرنده په لاس ورشي، که حلاله وي خو ولي او دستي کباب کوي، او که نه کاغۍ شوه یا نور داسې شیان شو، دوی خو یې پرېږدي نه. موږ او تاسې ولیدل چې زموږ او ستاسې په هېوادونو کې په خر باندې څه وشو، په سپیو باندې څه وشو، او لا هم څه کېږي. نو دا خو د خدای مخلوق دی. د خدای پر مخلوق چې څوک رحم نه کوي، نو خدای په هغوی رحم کوي. خدای پاک خو څو ځله موږ او تاسو ته ویلي دي که تاسو زما په مخلوق باندې رحم کوئ، زه به په تاسې باندې رحم کوم، او که تاسې ظلم کوئ نو بیا د خدای مخلوق دی، ستا په کورنۍ باندې، ستا د کورنۍ په غړو باندې، ستا د کورنۍ په ژوو باندې چې څوک ظلم کوي، تاسو ورپسې ټوپک او کوتک نه راخلئ. آیا د خدای پاک دغه مخلوق سره چې موږ او تاسې ظلم کوو، دوی په ژوو باندې رحم کوي او موږ او تاسې په رور باندې رحم نه کوو، موږ او تاسې په تره زوی رحم نه کوو، موږ او تاسې د کور په وګړي باندې رحم نه کوو. وی ګورو خواښې او ننګورو ګورو، خسر او ننګورو ګورو او داسې نور. راځئ چې یو بل نه قربان شو، یو په بل رحم وکړو، تر څو بریاوې لاسته راوړو.